خپلو خبرو ته مو پاملرنه وکړئ، ځکه چې خپلو ټولو خبرو ته متوجه اوسئ. خبرې بوی لري او محسوسیږي، کله ښه بوی کوي او کله هم بد. د خبرو بوی عادي نه دی، بلکې د ډېرې مودې لپاره په فضا کې پاتې کیږي او تل حس کیږي. کله ناکله یوه جمله په 10 ثانیو کې خلاصه کیږي، خو تر شا یو عالم خبرې پاتې کیږي. ځینې وختونه په یوې جملې سره یو زړه ماتیږي، یو زړه ټکور کیږي، یو غم رامنځته کوي، یو معنی لرونکی سکوت له ځان سره لري، او کله ناکله هم کرکه او نفرت رامنځته کوي. کله ناکله یو وړه خبره د دې لامل ګرځي چې یو طوفان رامنځته شي، او ځینې وختونه یو وړه خبره د دې سبب ګرځي چې ډېر زړونه پرې ټکور شي او یو شعلهوره لمبه غلې کړي. صبر وکړئ، زغم ولرئ، او مخکې له دې چې یوه خبره مو له خولې ووځي پرې ښه فکر وکړئ او ټول جوانب یې وسنجوئ. خپلو خبرو ته مو ډېره پاملرنه وکړئ. هیڅکله له یو پلار او مور څخه د هغوی د اولاد د مړینې سبب پوښتنه مه کوئ. هیڅکله له چا دا پوښتنه مه کوئ چې پلار او مور یې ژوندي دي او که مړه. هیڅکله له یوه بېوزله دا مه پوښتئ چې پیسې لري او که نه. هیڅکله له یوې ښځې دا مه پوښتئ چې ولې تر اوسه اولاد نه لري. هیڅکله له یوه ځوانه چې بېکاره دی عام مسهر کې دا پوښتنه مه کوئ چې اوس هم بېکاره یې. ډېری داسې کلمې او جملې دي چې ټپ او زخم یې له تورې هم ژور او دردونکی وي. پاملرنه: که غواړئ د ژوند تر ټولو لویه پښیماني مو تجربه نه کړئ، نو د غوسې پر مهال خبرې مه کوئ. مننه.